السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې د ښه راغلاست تاسو شروع او جوړ به ښه جامع پتن نن تاسو ته د ډیپن پروژه څخه بل پروژه د معرفي کوم نو هیله ده چې تر پایه سره پاتې شئ د ډیپن پروژه ده د پاراسیل په نامه اپتی 4 میلیونه ډالر یې اوس فند ترلاسه کړی دي او زیرو ایپوچ دی معنا په دوه اونۍ دوام کوي دا یو ایپوچ په دې کې خپل کسانو څخه چې کوم د نو ډیرن کوي په میسج براوزر کې نو هغه ته خپل ریوارډ ورکوي او بیا چې څوره ایپوچونه خلاص وله نو بیا هم یو ډراپ لري نو ښه پروژه معلومیږي 4 میلیونه فنډینګ اوس رایز کړی دي نو تاسو په میسج براوزر کې لینک چې کله کاپی کړئ میسج براوزر کې به نیو ټیب را خلاص کړئ او دلته به هغه لینک پیسټ کړئ چې کله لینک پیسټ کړئ انتظار ورته وکړئ پاراسیل نیټورک ویب سایټ را خلاص نو موږ انتظار ورته کوو تر څو د ویب سایټ را خلاص او بیا نو نورو پروسې ته ادامه ورکړو نو دا د ویب سایټ را خلاص شو زر یو پوچ دی 12 ورځې دې پوچ پاته دي ځکه یوه او دوې اونۍ دي نو درې څلور ورځې تېرې شوي ګوره دا دی پرایس پول او پارټیسپینټ 3 لکه ته بیا رسېدلي نو دغه یې فوش دی لومړی به دغه سایټ چې دی ریسټارټ موډ ته واړو تر څو د اپشنونه ښه راته معلوم شي نو بیا وروسته ډېر اسانه یو څه لوډ کړي انټرنیټ چې کمزوری نو ژر نو بیا په انتظار ورته وکړئ چې دا ریسټارټ موډ ته واوړي انتظار ورته وکړئ تر څو پیچه لوډ شي دا د لوډ شوله اوس به تاسو لومړی تر ټولو د مخه کنیکټ والټ باندې کلیک وکړئ او میټا ماسک والټ ورسره کنیکټ دا دې اپشن یې راوړي میټا ماسک به کلیک وکړئ تر څو میټا ماسک والټ سره کنیکټ شي یو څه لوډ کړي انتظار ورته وکړو که چیرې در نه راخلاصېږي به پل صفحې ته راواړوئ میټا ماسک بیا انشاءالله ژر خلاصېږي پاسورډ به ورکړئ میټا ماسک ته انتظار ورته وکړئ تر څو اکاونټ مو راخلاص شي نو بیا که چیرې میسج راغلی و نو بس بیا ورسره کنیکټ کړو دا انټرنیټ ډېر سلو دی ځکه دونه وخت ورته لګېږي میټا ماسک راځي د ساین میسج راغلی نو په کنیکټ باندې به کلیک وکړئ او بیا به انتظار ورته وکړئ انتظار ورته وکړئ دا لیټ مې دا یو بل زما د میټا ماسک د سکیورټي لپاره یو بل اپ دی هغه یې راغوښته تاسو که چیرې دا نه انسټال کړئ تاسو ضرورت نشته ډېر سلو دی بیا پر کنیکټ باندې کلیک کوو تر څو بیا ولاړ شي میټا ماسک بیا انتخاب
کنټینیو باندې کلیک کوو. میسج بیا راغلی دی، بیا په کنیکټ باندې کلیک وکړو، انتظار وکړو، بیا پر کنیکټ باندې کلیک وکړو، دوه میسجه هم اکسپټ کړو، بیا په کنفرم باندې کلیک وکړو. انتظار ورته وکړو چې کنیکټ شوی دی که نه. او یا هم بېرته د ویب سایټ صفحې ته راسئ او وګورئ چې د دې کنیکټ شوی دی که نه. څلور کې انتظار ورته وکړو. اوس به تاسو راسئ رن نوډ باندې، پر دې باندې به کلیک وکړئ. پر رن نوډ باندې به کلیک وکړئ او انتظار ورته وکړئ چې لوډ شي. هر څلوېښت ساعته دا نوډ رن کول غواړي. اکټیو پاراسیل نوډ پر دې باندې به کلیک وکړئ. اوس به انتظار ورته وکړئ تر څو دا نوډ اکټیو شي. یو پاراسیل نوډ ایز اکټیویټډ سکسسفولي. اوس نور تاسو ته چالانه شوله، بله نور خپل پوینټونه ترلاسه کوي. همدارنګه دلته ډیشبورډ ته به راسئ، په ډیشبورډ باندې به کلیک وکړئ، انتظار ورته وکړئ چې اپشنونه ښکاره شي. دا ډیشبورډ اکشنونه دي. تاسو کولی شئ خپل ټویټر او دا شیانو سره کنیکټ کړئ. راځو د ټاسکو اپشن ته خپل ټویټر سره کنیکټ کوو. دغه رنګه نور ټوله ټلیګرام او ډسکورډ دا یو څو سوشل میډیا چې ده دا ورسره کنیکټ کړئ تر څو څه پوینټونه ترلاسه کړئ. ټویټر ډاونلوډ کوئ نو راځو ټلیګرام سره کنیکټ کوو. هغه اسانه کنیکټ کېږي او وګورئ چې ټلیګرام هم اسانه کنیکټ کېږي که ډاونلوډ کړئ. ټلیګرام خپل ایمیل او ډېرو وسایلو سره کنیکټ کړو. اکسپټ باندې به کلیک وکړئ او انتظار ورته وکړئ. ایمیل هم سره کنیکټ کړئ. یوز ایمیل یا هم ګوګل هر شی چې تاسو انتخابوئ او سایت درته راوړي. ګوګل مې انتخاب کړئ، داسې ډېر نوډ یې وکړئ. بېرته به شاته ولاړ شو. یوز ایمیل به ووهو. دلته به اوس ما خپل ایمیل ولیکئ. او بیا پر سینډ ویریفیکیشن کوډ باندې کلیک وکړئ. نو اوس تاسو ایمیل وګرځي. ویلی چې ډېر بیا کوښښ وکړئ. موږ په ګوګل باندې ټرای وکړئ. اوس بیا په دې باندې دلته راځو دا لس پوینټ وایي تاسو ترلاسه کړئ. لس پوینټ چې کلیک وکړئ نو دا اپشنونه درته راځي. هیمن ویریفیکیشن چې هر وخت سرته ورسېږي، یو دانه سوشل میډیا او بل هیمن ویریفیکیشن دا به هم سرته ورسو. بیا به نور پوینټونه ترلاسه. نو په دې نوډ رن کې داسې خاص څه نشته. تاسو به په څلوېښت ساعت کې یو دا نوډ رن کوئ او بل که چېرې سره هم بنده کړه هم دا مایننګ درېږي. نو دا پوینټونه ترلاسه کولی شئ په دې باندې
او همدارنګه د خپل ټاسکونو کې ایمیل کنیکټ کړي څه وخت وروسته او ټویټر ورسره کنیکټ کړي. نور نو په دې کې داسې خاص کار نشته. په کمپیوټر کې هم دغه پروسه ده او په موبایل کې هم دا درته تشریح کړله. ټوله اسانه پروسې ده، ټوله تاسو ترسره کړئ، انشاءالله بیا به یو ګټه درسره وکړي. نو داسې ایرډراپونو لپاره ډیپن پروژو لپاره کولی شئ زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او هم کوم غوښتنه درلوده کولی شئ چې زما سره په واتساپ یا په ټلګرام کې تماس ونیسئ. د روډ نن دپاره دغه سیزن اکسپایر په دغه بټن چې دی پر دا باندې چې کله کلیک وکړئ پارت 2 دی. نو دا تاسو ته ښیي چې اوس چالانه ده که نه. نو اوس دا زموږ روډ دغه نوټ چې دی هغه چالانه دی. نو بس بیا نه دی که چې بیا څلوېښت ساعته وروسته بله ورځ ورسره داخلېدلی چې ما چې په دغه سویچ باندې کلیک کوئ په دا بټن باندې نو بس کار سم دی انشاءالله. نو ښه وخت والسلام.